د کیلاش په باره کې ځینې هغه خبرې چې خلک وایي هلته ډېر په اسانه سره جسم فروشي هم کیږي او دا هم وایي چې په کیلاش کې کوم خلک چې هلته موجود دي د هغوی چې د جینۍ او د هلک یو بل خوښ شي نو وتښتي او هغوی ته هر څه الاوډ وي یا هغوی ته د هر څه اجازت وي. دغه معلومات تاسو ته در کوم چې هلته یو سړی واده څنګه کولی شي، په کومه طریقه باندې د دغه ځای خلکو سره واده کولی شي، دا معلومات به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. یو خبره ډېره زیاته عام ده چې د کیلاش په باره کې د کیلاش خلک چې دي ډېر زیات ښکلي دي او په دې کې شک نشته، خو هلته چې د چلم جوشي په نوم باندې فیسټیول کیږي نو د هغوی په باره کې دا خبره هم مشهوره ده چې هلته په دغه فیسټیول کې کوم جینکۍ هلکان چې هغوی یو بل سره یوځای شي نو هغوی جسم فروشي هم کولی شي، یعنی خپل ځان چې د خپل وجود دا هم خرڅوي او دې نه علاوه دا هم وایي چې هغوی ډېر په اسانه سره واده هم کولی شي. نو د دې باره کې موږ مکمل تحقیق کړی دی، په دې هر څه به تاسو پوهیو. دوستانو د ټولو نه اول دا خبره په یاد ولرئ چې د کیلاش کوم خلک چې دي اگر که هغه غیر مذهبه دي یعنی مسلمانان نه دي خو هلته چې څوک هم واده کوي نو د هغوی سیستم داسې دی چې هغوی په خپلو کې واده کوي او دغه هلک او جینۍ چې یو بل یې خوښ شي دوی اول وتښتي، تښتېدو نه پس بیا د دوی هلک او جینۍ دا کورنۍ چې کومې دي د دې دواړو واده را جوړ کړي. دویمه خبره پکې د چلم جوشۍ د فیسټیول کېږي چې په دغه فیسټیول کې هم ناروا خراب کارونه کېږي. نو په دغه فیسټیول باره کې موږ یو کس سره مکمل معلومات ترې واخیستل، انټرویو مو ورسره وکړل. هغه وایي چې داسې هېڅ خبره نشته لکه خلکو چې دا پروپیګنډې جوړې کړي دي، دا قیسې را جوړې کړي دي چې ګینې دلته هغه جینکۍ او هلکان کوم چې یوځای کېږي دلته غلط کار کوي یا جسم فروشي کوي او د دې نه پس بیا دوی واده هم په اسانه کولی شي. نو دغلته چې کوم ځایي خلک دي یا د دوی قامیان دي په خپل منځ کې دوی واده کولی شي، باریک کس سره دوی واده هم نه کوي. نو د دې باره کې به ډېرو ملګرو غوښتنه هم کوله او ډېر داسې دروغ غوندې ویډیوګانې هم په سوشل میډیا باندې راغلي وې، شیر شوي وې. نو موږ غوښتل چې دا معلومات تاسو سره په تفصیلي طور باندې شریک کړو ځکه چې ډېر کسان چې دې باره کې صحیح علم نه لري او هغوی غلط معلومات چې په سوشل میډیا باندې خوروي.